سلامونه لیدونکو دا د بټکوټ ولسوالۍ ده. سلامونه پښتنه مینه قدرمن لیدونکو ته ولاړ کوم لابداري څخه دا ځل بټکوټ ولسوالۍ ته راغلي څو غواړو د یادې ولسوالۍ مالټې په اړه یو ښکلی خپرونه درته وړم. هیله مند د خپرونه تر پایه پورې او د خپرونې څخه خوند واخلئ. نن راغلی د بټکوټ ولسوالۍ ته. نن غواړم تاسو د بټکوټ د مالټو په اړه تاسو معلومات درکړو. ځان دې که معرفي کوې ولکې. خالد مې نوم دی. څنګه دی بازار د مالټو بازار څنګه ده؟ انشاءالله ښه دی، بس ګزاره کوي، غریبي روانه. ښه څنګه کوم مالټې ښه دي؟ د ده ځای دی یا د بل ځای دي؟ ټولې د همدې ځای د بل ځای مالټه تر اوسه پورې نه راوړو موږ، د همدې ځای مالټې دي. د همدې قیمتونه څنګه دي؟ غټې پکې ښه دي که وړۍ ښه دي پکې؟ یاره خوږوالي کې خو دا وړې ښه دي، خو خلک هم یو ښه کوي. خلک بس دا درمیانه مالټه ښه خوښوي. ښه دا فارمونه کانالونه دا مربوط د دولت کېږي د خلکو کېږي؟ دا مربوط د دولت کېږي، خو بیا دا ټیکه شوي دي، تجارانو ټیکه کړي دي. دا په ټیلرو کې وړي یا نه خلکو ښار ته یې وباسي؟ دا بس ښار ته یې وباسي، بس تجاران یې خرڅوي، بس خپله خوښه یې ده. صحیح ده، خیر اوسې وروره. مننه، خوشحاله اوسې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ماما که ځان دی اوله کې معرفي کړي د کوم ځای راغلی؟ وروره زما نوم نورالله دی او د جلال آباد نه راغلی یم او خپله یم مستري تلي و تورخم ده. واپس راغلو. دا مالټې چې دي ډېر ښایسته خوند هم لري، ذایقه هم ښایسته ده او شکل هم ښایسته دي. نو ودرېدو بس مې ویل چې څه وخورو څه ځان سره یوسو. څنګه ده د دې مالټو په اړه د دلته چې اوس وطني تولیدات دي د دې په اړه څه نظر لري؟ یاره دا تولیدات خو داسې دی چې دا د افغانستان دپاره عموما بیا د ننګرهار دپاره یعنې دا خو ډېر ګټور یو تمامېږي، ځکه چې مخکې به دا مالټه د پاکستان نه د دیر نه راتله، د چا پسې راتېر شه د پالۍ نه به راتله، د درګۍ نه به راتله، او اوس هم دا مالټه ده یعنې خلکو پې هماغسې د خلکو مینه پې ماتېږي او ډېر مزېداره ښایسته مالټه ده او بخۍ لري، خوند ښه لري. او بله خبره دا ده چې د بل طرفه یعنې دا یو عاید دی چې یعنې عموما که دا یو طرف وویو چې دولت ته هم رسېږي او عام افغانانو ته هم رسېږي، ځکه دوی د دولت نه یو څه اندازه پیسو باندې واخلي او دوی بیا خرڅ کړي، نو دوی جیب ته هم یو څه فایده یو مزدوري رسېږي او دولت ته هم رسېږي. څنګه دا مالټې خو پېژنې داسې چې ځینې خلک مالټې پېژني ځینې نه پېژني؟ کوم مالټې پکې ښه دي؟ غټې ښه دي که وړۍ؟ یاره داسې دي چې دې کې درمیانه ښې دي، مالټې ټولې ښې دي، خو لکه عموما کې که چېرته لږه وړۍ نو د دې خوراک اسان وي او که چېرته غټې نو غټه به داسې چې لکه اکثره سړی په خولې کولی نه شي. استاد سره به غږیږو. سلام علیکم استاده. سلام شیخ جوړ. ځان که معرفي کړي راته. زه د ګولۍ کلي ما د غنیخیل ولسوالۍ او بس لګیو معرف مې نوم دی، بس د مالټو کار مې شروع کړی روزانه. څنګه ده کاروبار څنګه ده؟ ماشاءالله الحمدلله الله نه راضي روزانه تر دې مهاله. تر څو وخته پورې دې سیزن اوسي؟ یاره د دې به تقریبا یو میاشت وشو او یو میاشت نوره پاتې ده. د کوم ولایت څخه ډېر خلک راځي دلته؟ آیا خلک راځي لکه تیر په څېر خلک؟ یاره د کابل خلک ډېر زیات راځي. اوس کې ډېر راځي که مخکې؟ اوس ډېر زیات راځي، مخکې به د نورو ولایتونو خلک راتله، اوس دا نظام چې بدل شوی د کابل خلک ډېر زیات راځي. مننه، خیر اوسې، خوشحاله اوسې. سلام علیکم ماما جانه، که ځان اوله کې معرفي کړي. وعلیکم سلام. زه معاون د 15مې علي اوسېدونکی یم. معاون؟ معاون ماما څنګه ده د دې باغونو په اړه که لږ معلومات موږ ته راکړي؟ دا شرکت نیولي لسو کالو په نیټه باندې او بیا دا په منځو کې چمندونه افغانمو خلکو کرلي، دا په اجاره ورکړي په 9000 افغانۍ باندې اجاره بیجاره ده او دکانانو کرلي. څومره دغه حاصلات چې کېږي څومره وخت نیسي تر څو میاشتو پورې د دې حاصلات ټولولو کې وخت لګېږي؟ دا جوزا پورې اوس نه وخت لګي، جوزا کې دا رابل کېږي، بیا هغه نه بعد خټکي کري، هندواڼې کري. خیر اوس ماما خپل دغه مزرعې تقریبا څونه جریبه ځمکه به دلته احاطه کړې اوسي؟ دلته ډېره ځمکه ده، ډېره. دا اوس د نظام هم بدل شو، څنګه ده اوس د نظام کې د دې خدمت کېږي لکه تیر نظام غونډه نه کې د هغې کې خدمت ډېر کېږي، د دې کې خدمت خدمت یې کېږي، خدمت یې اوس ډېر کېږي.
ډېره کږي مننه خیر اوسې ماما ما نه مخه او خوشحاله اوسې سلامت اوسې او د بټي کوټ ولسوالۍ د خپل د وطن تولیدات ماتو په اړه تاسو ته جوړ کړی ریپورټ تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې ځم تاسو په لویه بخون کې الله سپارم الله مو مل شي